امرالله صالح اخر هم عبدالله ته ډیر سخت اخطار ورکړ او د ټولو خبرو جواب یې داسې ورکړ. ویډیو را سره تر پایه وګورئ چې امرالله صالح ولې غوسه شو او څه یې ویلې. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو په خیر. امرالله صالح یو خوالی دا ده چې عبدالله او ټلوالي سره یې په ژبه ښه پوهیږي. امرالله صالح د دوی هرې خبرې ته داسې نغد جواب ورکوي چې دوی هم حیران پاتې شي چې دا یې څه وویلې. عبدالله بیا د نیم حکومت غوښتنه وکړه چې دغه کار امرالله صالح ډیر سخت غوسه کړ او عبدالله او افغان ولس ته یې داسې ویلې. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح رسنیو ته ویلي دي چې دا ځل به سیاسي هوکړه کې واک پر 50-50 نه ویشل کیږي او د ملي یووالي حکومت تجربه به هیڅکله تکرار نشي. د ولسمشر ماڼۍ د لومړي مرستیال امرالله صالح داسې ویلې په هیڅ ډول به حکومت دوه سره نشي. د ملي یووالي حکومت تجربه نه تکراریږي او نه به هم واک 50-50 ویشل شي. تیره ورځ ډاکټر عبدالله پر خپل فیسبوک پاڼې ولیکل چې روان سیاسي کړکېچ د پای ته رسیدو په برخه کې پرمختګ شوی ده او بل طرف ته بیا صدیقي داسې وایي د ولسمشر ویان صدیقي د افغان حکومت او د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ترمنځ د سیاسي کړکېچ د حل او پای ته رسیدو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنو ویلي دي. صدیقي پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي دي چې خبرې روانې دي او هغه وخت چې وروستی شي نو زموږ دریځ او د خبرو منځپانګه به له ولس سره شریکه کړو. نوموړي په ټویټر لیکلي دي مذاکرات او خبرې اترې د مهمو مسایلو او سیاسي موضوعاتو په اړه په مختلفه کچه روانې دي. په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه هم شوي دي. کله چې نهایي شول حکومت به خپل دریځ د مذاکراتو جزئیات پر وخت له ولس سره شریک کړي. درنو لیدونکو تاسو د امرالله صالح دغه خبرو په هکله څه نظر لرئ؟ له موږ سره یې حتما په کمنټ کې پرېږدئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.